د پیغمبر انبیاو میراث. په جوړ شویو مراسمو کې د پکتیا مرافعه محکمې مرستیال مولوي نوربادشاه انس، د پکتیا زون د جماعت عمومي رئیس محمد اکبر فضلي، د پکتیا د اطلاعات و کلتور رئیس ثواب جان اسلامیار، د خوست د امر بالمعروف و نهي عن المنکر رئیس مولوي شرف الدین نقراکار، د افغان خیریه بنسټ مشر حبیب الله جدرانی، د ډیری مدرسې محتمم مولوي عبدالرحیم، د اولي حفظ امیر قاری محمد رؤف اساد، د دویمه حفظ امیر مولوي عاقل جان عثماني او ګڼ شمېر نورو میلمنو برخه اخیستې وه. ویناوالو په خپلو خبرو کې د دیني او اصلي علومو د ترلاسه کولو په اړتیا او ارزښت خبرې وکړې او له اسلامي امارت یې وغوښتل چې د دواړو علومو متوازن انکشاف او پرمختیا ته ژمن پاتې شي. دوی زیاتوله تیر کې دلته د کادرونو قدرداني نه کېده او نوړ اختراع کوونکو هڅاندو خلکو ته اسانتیاوې برابرې دي. دوی دا هم ویل چې اسلامي امارت به د تخنیکي او مسلکي زده کړو کیفیت ښه کولو ته هم پام کوي. د یادې مدرسې محتمم مفتي عبدالله سعیدي د جامع او تدریسي حالت په اړه وایي: موږ الحمدلله ذکور چې څومره دي نارینه 10 فارغین لرو، دې کې یو عالم او 19 حافظون لرو او وناس تقریبا 90 وناس لرو، یوه حافظه ده، مجموعه 10 وناس لرو. نو سره دا ټول عالم دي، یوه کې حافظه ده انشاءالله. تکړه طالبان لرو چې هغه د انګلیش زده کړې طالبان ته ښایي او آینده کې هم پروګرام لرو چې موږ داسې یو استاد وساتو چې هغه د انګلیش د ژبو مورد زده کړې ورته ښایي، کمپیوټر په زده کړي او داسې مطلب نور زده کړې وي عصري علومو کې چې کومې طالب ته ضرورت رسي. دوه تنه فضلان چې دلته قرآن کریم حفظ کړي د عادي ویاړ او خوښۍ شیبې بولي او زیاتوي چې لا به د زده کړو پراخولو هڅې کوي. الله تعالی نه ډېر شکرګزار یم چې خپل کتاب په 2 کلو کې برخه کوي. زه غواړم چې نور علم وکړم. نن الحمدلله چې موږ خپل مراد ته ورسېدو او په جامع اشرف العلوم کې د ستار فضیلت په ویاړ موږ ته سپین پټکي را په سر شو. الحمدلله له الله نه ډېر راضي دي او د خپلو استادانو ډېر شفقت ورسره چې موږ دې ته او نور به هم کوشش کوو چې څومره مو زده کړې به کوو بل چا ته به رسوو. وروسته د فارغینو پر سرونو د فضیلت پګړۍ ورپه سر شوې. بل پلو جامعه مصباح العلوم کروړ مدرسه کې هم 25 تنه د قرآن کریم له ناظرې فارغ شول. د یادې مدرسې محتمم یې په اړه وایي د سیمې اوسېدونکي یاده مدرسه خورا ارزښتمنه او د دوی د ماشومانو ښې زده کړې او غوره روزنې مناسب مرکز بولي. دې نه مخته 4 جلسې کړي دي او په هره جلسه کې 15 فارغین حافظان او نن چې کومه هغه کسان و هغه د نظریه والا 20 طالبان. نن د نظریه ختمانه بشپړه شوله. موږ غواړو چې بیا د حفظ ختمانه هم جوړه. فارغین هم خوښ و چې قرآن شریف یې په نظریه ختم او د حفظ په لیدو پړاو ته ورداخل شول.